أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. مخکې الله پاک د مؤمنانو بیان وکړو چې چا ایمان راوړی دی او نیک اعمال کړي دي نو دوی به الله پاک په خپل خاص رحمت کې داخل کې یعنی جنت ته به داخل او دا لویه کامیابی ده. وس د هغې ډلې بیان کوي چې کومه د الله پاک د احکاماتو نافرمانه او انکار کوونکي. نو الله پاک فرمایي او هغه کسان چې کفر یې کړی دی دو ته به وویلی شي افلم تکن آیاتي تتلا علیکم، آیا نو آیتونه زما چې لوستی کېدو په تاسو باندې. نو دو به جواب ورکړي ځکه بیا به دو انکار نشي کولی. جاءنا بشیر و نذیر، چې یقینا مونږ ته یره راکوونکی او خوشخبری بیانوونکی راغلی. فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء، خو موږ هغه دروغجن کړو چې د الله پاک د طرف نه هیڅ نه دی نازل شي. نو دو ته به وویلی شي چې آیا نو آیتونه زما چې لوستی کېدو په تاسو باندې فاستکبرتم، پس لویي کوله تاسو به انکار کو د هغې. وکنتم قوما مجرمین، او وی تاسو قوم مجرمان. واذا قیل ان وعد الله، او کله چې وویلی شو چې یقینا وعده د الله پاک حق رښتونې ده. والساعة لا ريب فيها، او قیامت چې نشته هیڅ شک په هغې کې، قیامت به خامخا راځي. قلتم، نو تاسو به ویل ما ندري ما الساعة، مونږ نه پوهېږو چې قیامت څه دی. نو د خپلې لاعلمۍ اقرار به هم کو، او سره د دینا بیا به خبره هم نه منه، او بل ته به غوږ نه ایښودو. نو دو به وی قلتم ما ندري ما الساعة، مونږ نه پوهېږو چې قیامت څه شی دی. ان نظن الا ظنا، ګمان نه کوو مونږه الا ظنا، مگر معمولی ګمان، یا الا ظنا حقیرا وقلیل، مگر مونږ ګمان کوو سپک ګمان په دې خبره. څه حیثیت د دې خبرې نشته، قیامت کم دی، چا قیامت ولید. او یا معمولی غونډې کې لږ شانتي کې چې یاره قیامت هم چېرته کې راتلو واله دی. وما نحن بمستيقنين، او مونږ نه یو یقین کوونکي په دې باندې. نو الله پاک فرمایي چې دا ګمان د دو دا به د شک په بنا نه و، بلکې دا د دو یو استهزاء او فشاړې کول. ځکه الله پاک فرمایي وبدا لهم سیئات ما عملوا، او ښکاره به شي دوی ته
بد انجام د عملونو ددو وحاق بهم او راگیر بکی دو ما کانو به یستهزئون هغه سیس چې دو پاغي پوری ټوغي کولی چې دو استهزاء او ټوغي کولی نو هغه عذاب هغه به راگیر وقیل اليوم او وبویلشی نن ورزی ننساکم یرو مونگا تاسو یعنی پریدو مونگا تاسو کما نسیتم لکه څنګه چې يرکړو تاسو یعنی پریخو دیو تاسو لقاء یومکم هذا ملاقات د ورځې تاسو چې دا د دې ورځې ملاقات دا تاسو يرکړ نو نن ورځې مونږ هم تاسو یارو او تاسو هم دغه شانتي په عذاب او په تکلیفونو کې پریدو بل ځل الله پاک فرمایي کم خلق چې هغه د الله پاک د یاد نه مخ واړي نو دا هغه د دنیا زندگی دا به الله پاک کوئی مونږ ولا تنگ کو ونحشره يوم القيامه اعمى او د قیامت په ورځ به مونږه وړاندې را پاسه نو دو به درخواست وکي د الله پاک په دربار رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا چې ای زما پروردگار ولی تا زړون را پاسول وقد كنت بصيرا حلم کې ما خو په دنیا کې لیدل قتل کولې شو د ماسترګي خو برابر نو دو ته جواب ورکړی شي کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها دغه شانتی زما آیاتنا او احکامات تاسو تراغلیو تاسو هغه ير کړی واغې په خو وکذالک اليوم تنسى دغه شانتی نن ورځ تاسو هم پر خو دې شو ير کړی نو الله پاک فرمای وقیل وبولشی اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا نن ورځی پریدو مونږه تاسو لکه څنګه چې پرې خو د تاسو ملاقات د ورځې تاسو چې دا د دې ورځې ملاقات د تاسو ير کړه پرې خو د نو مونږ هم تاسو ير کړی په عذاب او په تکلیف ومأواكم النار او زید اوسیدو تاسو ورده ومالکم من ناصرین او نشته تاسو لره هیڅ مددگار او په دې عذاب کې یریدل او پر خودل د دې وچی ندی ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا په دې وجه چې تاسو نیولیو آیاتونه د الله پاک ته د خدای په احکاماتو پورې به تاسو پښاړی د الله احکامات د تاسو ته مسخري او پښاړی ښکاری الله پاک دې موږ ته معافي وکړي هم دغه حالت نن د مسلمان تقریبا جوړ شي کله دوه کسانو په یو معاملاتو په باره کې چرتا خبره راشي او د دین خبره پکې څوک کوي چیرې یا د خدای حکم دي سي یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دي سي نو پاغه پوری خلک اشاره کوي خاص دي د تپکې وګوره او دا د قیامت د نشانات او د علاماتنا دا خبره ځکه مشکات شریف کې یو حدیث مبارک دی چې کلا دجال یو کس ته وایي چې فما باندې ایمان دی به انکار نو هغه ورته وایي چې زتا مړ کم او بیا دې راځوندې چې مړ دې کم نو بیا به مې ومني چې زه خدای ما نو بیا به ډاری کاغه سړی راوړي سي او دسی به یو دوه ټوټي کې یو به دسی طرف ته ولي یو با او بیا به ته حکم وکړي چې را پاسه چې بیا را ژوندې کې د ته وایي چې اوس مې منې کړو
هغه ورته وایي چې اوس خو دې بالکل نه منم دی به وایي چې بیا دې مړ کړم دی به وایي چې بالکل ته ما نشي مړ کولی دوباره ځکه ما د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ارشاد مبارک داسې اورېدلی چې دوباره ستا سره دا اختیار نه نو چې دی څنګه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ارشاد مبارک وایي نو دا څومره خلک چې ولاړ دا ټول به پورې په خندا شي چې دته دا د قیامت د علاماتونه الله پاک وایي د دې وجې نه چې تاسو نیولي آیتونه د الله پاک هزوا ټوغې فشار نن تاسو وګورئ د دین هر حکم هغه مسلمان پشاړې جوړې کړي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک چې تاسو خپل پنسې د پټکو نه برسه او هغه درې کسان چې په حدیث شریف کې دي چې الله پاک وته د رحمت په نظر باندې نه ګوري د دو سره به خبرې نه کوي ولا یزکیهم او نبا الله پاک دو پاک نو پاغي کې یو هغه کس ته چې داغه پنسې د پټکو نه کوي او د زنانو د پاره حکم دی چې تاسو خپل پنسې د حقته ساتئ چې تاسو ستر چرته ښکار نشي نو وګورئ نارینه او پنسې ښکته کړې دي زنانه او پنسې برکړي دا صرف د دې یوې خبرې د وجه چې نارینه ته حکم د الله پاک په برکېدو کې دی نو د نافرمانی کوي په ښکتوالي کې د ځان ښکار او زنانو ته د پردې کولو حکم دی چې پنسې ښکته ساتي نو د نافرمانی د وجې نه پنسې برکوي چې داسې موږ ښکلې ښکار دغه شانتي د ګیرې حکم چې هغې ته موږ وګورو نو یو خو نافرمانی کول دی یو پشاړې کول دی اوس په هغې کې په څه طریقو باندې زموږ نوجوانانو پشاړې شروع کړي دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه سنت مبارکه حالن کې دا د انسان لپاره ډېر لوی د نقصان او د خسارې خبره چې د الله پاک په تخلیق باندې دی راضي نه دی او په هغې کې د ځان ښکلی نه ښکاري او د الله پاک په نافرمانی کې او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په نافرمانی کې او د هغه په مخالفت کې د خپل ځان ښکلی او سره د دې خبرې نه چې دعوه هم موږ دا کوو چې موږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دغه شانتي د دین هر یو حکم پاغي کې چې په کم ځای کې مخالفت ده د دین نو هغه منتخخکاری او چې کم ده د دین متابعت او تابعداري ده نو په هغه طریقه باندې منتظان بخښ دا زمون د ایمان حال دی الله دې په دې رحم وکړي نو الله پاک فرمایي وغرتكم الحیات الدنیا دا خدای په آیاتونو پوری تاسو پیشاړي او ټوغي کولې د سوجنا زکا چې دو په دوکه کې اچولي وای تاسو ژوند د دنیا زندګۍ او ژوند دا تاسو دوکه کړو بس دغه هر څه دغه دي نعمتونه هم دادي خوشالیان هم دادي زندگی هم دادا بس نور د دینه اخواسه الله پاک فرمای فالیوم لا یخرجون منها پس نن ورځ لا یخرجون منها دوب نشي وسته کېده د دې ور نه ولا هم یستعتبون او نه بد دو توبه قبول کړي معافی بوته هم نکیږي نه بوته الله پاک د معافی توفیق ورکړي توبه الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين خاص الله پاک لرا صفاتونه د خدای توب دي چې رب د اسمانونو او رب د زمکه ده او رب د ټول مخلوقاتو ده وله الكبرياء في السماوات والارض او خاص دي الله پاک لرا لوی په اسمانونو او زمکه کې انسان څه شری چې د بدوی او غرور کوي د به تکبر کوي د به په معمولی شی باندې خپل ځان هغه اوچت کوي
الله پاک فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا چې انسان ته وایي چې په دې ځمکه باندې ډېر په لوی په تکبر مګر انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا انسان نه خدا ځمکه سیرولای شي او نه دی غرونو ته په دغوالي کې رسیدای شي خو په دې منځ کې بیا ګرځه کنه دغه شي ست عمره طاقت ته ستا سره چې په دې کې ته دومره غرور کې چې معمولی دا دنیا د حوادثونه یو حکم راولېګما نو بیا په خپل انسان پاسې دی نشي او نن سبا الله پاک دا ټول هر څه انسان ته خوري یو مضبوط انسان الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت او فرمایي چې پالچ کې راشي د خپل اندام راکولای شي دا د په اختیار کې د هغه قوت چې شي د هغه ځواني بیا چې شي د هغه مال بیا چې شي هغه خاندان چې شي څه کولای شي نو الله پاک فرمایي وله الکبریاء فی السماوات والارض خاص د الله پاک د پاره لوی د پاسمانونو او ځمکه کې او هو العزیز الحکیم او دا الله پاک زورور حکمتونه واما الذين كفروا او هغه کسان چې کفر کړي دي نو دوی ته به وویل شي افلم تکن آیاتی اینو آیتنا زما تتلا علیکم چې لوستل کېدو په تاسو باندې فاستكبرتم پس تاسو لوی کولا وکنتم قوما مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان واذا قیل او کله چې به وویلی شو ان وعد الله حق یقینا وعده د الله پاک رښتونی ده والساعه او قیامت لا ریب فیها نشته هیڅ شک پدې کې قلتم تاسو بویل ما ندري ما الساعه مونږ نه پوهیږو چې قیامت څه شی ده ان نظن ګمان نکو مونږه الا ظنا مگر معمولی ګمان وما نحن بمستيقنين او نیو مونږه یقین کوونکی وبدا لهم او قارب شدوتا سیئات ما عملوا بد انجام د عملونو ددو وحاق بهم او راگیر بکدو ما هغسیز كانوا به يستهزئون چې دو پاغي پوری ټوغي کوله وقيل اليوم او وبو الیشی چې نن ورځې ننساکم یارو مونږ تاسو یعنی پریدو مونږ تاسو ننساکم پریدو مونږ تاسو کما نسیتم لکه څنګه چې پری خو دیو تاسو لقاء یومکم ملاقات د ورځې تاسو هذا چدادا ومأواكم النار او زید اوسیدو تاسو ور ده وما لكم من ناصرين او نشته تاسو لره هیڅ مددگار ذلكم بأنكم اتخذتم دا پدی وجه چنی ولیو تاسو آیات الله آیاتنا دا الله پاک هزوا توغي وغرتكم الحياة الدنيا او پدوکا کی اچولیو تاسو لره ژوند د دنیا فاليوم فسنن ورځې لا يخرجون منها نبشي استدو د دی ورنا ولا هم يستعتبون
او نبردو توبه قبول کړی شي فلله الحمد پس خاص الله پاک لرا صفاتونه د خدای توب دي رب السماوات ورب الارض چې رب د اسمانونو او رب د ځمکې دی رب العالمین رب د ټولو مخلوقاتو دی وله الكبرياء او خاص الله پاک لرا لوی دا فی السماوات والارض فاسمانونو او ځمکه کې وهو العزیز الحکیم او هغه زورور حکمتونو والده